السلام علیکم ټولو مرګرو ته ټولو پښتنو ته به پته وي چې ارشد خان دلا چاته په خپله څه نشي ویلی په نورو خلکو د خلکو میاندې کنځي لکه امین شاه او زاهد ارمان او صابر مومن کم سړي چې خپله کونه ورکړي هغه ته په کونه غو په کونه ورکولو ځان بدې نه ښکاري د کم سړي خور چې کوس ورکړی هغه ته د بل د خور په کوس باندې ځان بدې نه ښکاري د کم سړي چې ښځه کونی او مور کونی او لور کونی هغه ته د بل سړي لور کونی او ښځه کونی هیڅ مسله نه ورکوي خبره د دغې جنۍ ده دا د غونډ قوم خبره ده دا د ټول پښتون خبره ده دا د ټول وطن خبره ده او دا د افغانستان او د پاکستان دغه خلکو چې چا دا کپړې چیلي یاره که دا خلک نرانو او د دیو پاورو نو انشاءالله لاړه به شي او که دا خلک نران نه دا خلک نران نه بې غیرته نو تاسو هم کونی ورکړي هغې هم کوس ورکړی ستاسو ښځو هم کوس ورکړی دی او هغو هم ورکړی دی خانداني کونیان یې د کونیانو کونیان ملګري بیا رسا الله حساب وکړي ستاسو مور وغیم تاسو وایي پښتو او کوئ کارونه د بړواګانو د کونیانو او بیا راځئ کالرو له شنډې ورکوئ ای د مور کوس هم د دلګانو وغیم او څوک چې په خپله باندې د ځان تپوس نشي کولی په نورو خلکو د ځان تپوس نه کوي منګ به دا ووایو چې امین شاه منګ ته چا په سر کنځلي کړلي د هغه سړي مور وغیم امین شاه او صابر مومن او زاهد ارمان چې چا منګ ته د چا په سر یې منګ ته کنځلي کړلي د هغه سړي ښځه وغیم د هغه سړي مور وغیم د هغه سړي خاندان وغیم د هغه سړي هغه تنکۍ لوري په دې غڼ باندې راکښېنوم ستاسو خور وغیم اوس راپاڅېدم بیا به رساره پورې ګورو